دا په شخصیاتو کې دی چې زما زه ته نږدې شخصیات دي اسې ادیبان شاعران خړي دي خو مینه چې کومي چا سره زیاته وي چا سره کمې وي نو چې چا سره زما مینه زیاته ده یو پکې چې کوم شهاب صاحب دی سلام ډېره مننه ډېر مهرباني خوشحاله دې ځمکه باندې څو شاعران نور لیکل کړي دي خو هلکان دې د طبع دپاره چې دی چې وایي چې توبه له داسې ژوند ده چې توبه ورپکې نه وه توبه له داسې ژوند ده چې توبه ورپکې نه وه د مرګ ژوبلې نه غیر بله دنده ورپکې نه وه او په خوب کې مې جنت کې د رقیب ځای ته چا پام کړو په خوب کې مې جنت کې د رقیب ځای ته چا پام کړو کوټه ورپکې نه وه برنډه ورپکې نه وه او نه داسې به نه وي پښتانه او داسې کلی نه داسې به نه وي پښتانه او داسې کلی جومات ورپکې نه و او حجره ورپکې نه وه شعر دی چې دا ځکه خدا کلی د مارغانو یو جنت و دا ځکه خدا کلی د مارغانو یو جنت و ما ګوټ په ګوټ لټولې او لینده ورپکې نه وه او شعر دی چې ټول ښار کې بخښنه غواړم ټول ښار کې یو دوکان و هغه هم کفن فروش و ټول ښار کې یو دوکان و هغه هم کفن فروش و رانجه ورپکې نه و دنداسه ورپکې نه وه مننه جی او د ښکته چم کې اوري عجیبه مسلمانی ده د ښکته چم کې اوري عجیبه مسلمانی وه اختر به یې لمانځلو او روژه ورپکې نه وه د ښکته چم کې اوري عجیبه مسلمانی وه اختر به یې لمانځلو او روژه ورپکې نه وه او مقصد چې نن بیا په هغه سوي لوغړن ګل باندې تیر شوم نن بیا په هغه سوي لوغړن ګل باندې تیر شوم ایره و باد به وړله او لمبه ورپکې نه وه او توبه له داسې ژوند ده چې توبه ورپکې نه وه د مرګ ژوبلې نه غیر بله دنده ورپکې نه وه